بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 3 د نومبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم او دا د افغانستان کې د یو ځل بیا د زلزلې په حق لدی چې دا حادثه او د آفات الهی چې تیر ځلې په جنوبي ولایاتو کې په جنوب شرقي ولایاتو کې راغلی و، اوس دا په شمالي ولایاتو کې راغلی ده او په مزار شریف، سمنګان او بعضې خبرونو کې دا هم راځي چې په بدخشان کې ډېره زیاته مړینه یې کړې ده. د ټول نه مخکې اول ټولو مړو ته د رب العزت نه جنت الفردوس او جوار رحمت کې زیات غواړم، کورنیو ته صبر جمیل غواړم او افغانستان ملت ته هم د استقامت غوښتنه کوم. راځو د زلزلې په هکله پرون شپه زه پخپله کابل کې ټلیفون کې وم په حدود 8:30 بجې د لندن وخت و چې هلته فکر کوم څه د پاسه 1 بجه وه چې دفتن هغه فامیل زما خورایم و دفتن خبرې بندې شولې و منډه یې کړله. نو ما ورته ویل څه خبره ووایي، ډېره قوي زلزله وشوله، ټول بیرون ووتلو. نو هماغه تلیفون بیا قطع شو، بیا څه وخت ساعته بعد مې بیا زنګ وهه، معلومات مې ترې واخیسته، ویې ویل چې او زلزله شوې ده خو مرکز یې دلته نه دی، مرکز یې بل ځای کې دی. نو بیا د نن ورځې معلومات چې ته موږ ترلاسه شول هغه دا دي چې زلزله مرکز یې په سمت شمال کې دی، د هندوکش په غرونو کې د ځمکې په عمق په 10 کیلومترۍ کې دی او د ریشتر یا د ریکټر په دغه کې سکیل کې وزن کې د درجه 4.4 وه، بعضې 4.3 راپور کړې ده. دفتن د اسلامي امارت د خوا نه چې کومه احصایه ورکړل شوې وه د مرګ و ژوبلې چې دا مخکنۍ ده، سمنګان روغتیایي ریاست چې سمیم جوینده ویلي و چې 20 شهیدان او 140 ټپیان سمنګان ته راوړستل شوي دي. زیات زیانونه د خلم ولسوالۍ او تاشقرغان کې د تنګې تاشقرغان کې منځته راغلي، ځکه چې هلته په تنګه کې غر نه تیږې په موټرونو لیدلي دي او ډېر مالي و ځاني تاوان یې اړولی دی. په خلم کې 19 شهیدان او 15 ټپیان دي. د سمنګانو شفخانې ته 88 مریضان ټپیان رسول شوي دي. خو نړیوال رسنۍ فعلا دا وایي چې 2000 کورونه د خاورو لاندې شوي دي، 600 تنه مړه دي او 1500 تنه ټپیان دي. دا نړیوال خبرونه دي. تر دغه دمه پورې چې کومه مرسته افغانستان ته رسېدلې ده هغه د هندوستان دغې نه رسېدلې ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو ویاند رندیر جسوال ویل چې موږ د افغانستان زلزله ځپلو لپاره دفتن غذایي مرستې کا افغانستان ته رسولې دي. او همدارنګې د ملګرو ملتونو اوچا ادارې ویلې چې د حادثاتي مخنیوي لپاره د هغه په حساب ایمرجنسي ریکوري ګروپ چې هغه موږ افغانستان ته لیږلی دی، نو چې ممکن د پروګرامونه او دغه به وروستو راشي. نور د کوم د ګاونډیانو نړۍ نه کوم بل خبر تازه نشته دی. همدارنګې د 219 عمري قول اردو رسنیو دفتر 3 نمرې جاری کړي دي چې دغه نمرې به زه دلته تاسو ته ووایم چې خلک څوک په مشکل کې دي، زخمی لري او حکومت یا خلک ته کومک ته نه دي رسېدلي، د دغې نمرو ته چې زنګ وهي نو مرستې دپاره به خلک راورسېږي. او بل دا دا نمرې به زه د خپل برنامې لاندې په ډسکرپشن کې تاسو ته واچوم، تاسو کولی شئ دا نمرې دې نه واخلئ او د 219 عمري قول اردو ته زنګ وهئ او د مرسته ترېنه وغواړئ. اوله نمره ده 029369199. دویمه نمره ده 010158416. دریمه نمره ده 010892018. دا نمرې به زه لاندې ولیکم، دا به انشاءالله تاسو دا کوئ. تر دغې دقیقې پورې دغه معلومات دي ترلاسه شوي دي. الله دې رحم وکړي. بعضې واړه کلیپونه خو دفتن ما بیګام راغلل، د تنګې نه خلکو وکتل چې همالته ځای په ځای موټر اور اخیستی او په ټانکرونو باندې تیږې پرتې وې، په موټر دننه خلک شهیدان شوي وو چې غټې تیږې پرې ولیدلې وې. نو دا حالت موږ تاسو وکتل د مزار کې، موږ تاسو وکتل چې د علي کرم الله وجهه په مقبره په مزار د شریف کې دغه منارې ولیدلې دي، هغه د دیوال ولیدلی دی. یعنې زلزله دونه قوي وه چې دا تعمیر چې په
قرنونو ولاړ دی دته هم صدمه ورسېدله. راځم په لنډه توګه دلته یو څه پوښتنې د دوستانو مې راخیستې دي چې دې ته هم په لنډه توګه زر ځواب وایم. حبیب الرحمن علیزاده وایي چې آیا په افغانستان کې به انتخابات وشي یا نه، د همداسو نفر حکومت ته به ادامه ورکړو. وروره دې باندې تم پوهېږې زه هم پوهېږم چې په دغه موقع کې په افغانستان کې د انتخاباتو کم امید او سړک نه ښکاري او اسلامي امارت انتخاباتو ته معتقد نه دی. بله خبره دا ده که هماغسې جعلي انتخابات غواړئ چې د یو خوا نه یو قوم ته دې ته په سپکه کتل کېږي، د پسه خطاب ورته کېږي، خپل سره دې چې رای هم دومره نه دي، خپل رای زیاتې ښودل کېږي او د بل قوم رای نه منل کېږي، بیا چې رای ومګټل شي اعلان راشي بیا امریکا راځي او لاسونه اوچتوي. داسې انتخابات نه د ملت په درد خوري نه د افغانستان په درد خوري بلکې دا په انتخاباتو باندې رشخند وهل دي. نو په دغه اوس وخت کې انتخابات ممکن هم نه دي او د تیر جمهوریت انتخابات د افغانستان ملت هم نه غواړي او هیڅوک نه غواړي. دا جعلي انتخابات زموږ نه دي په کار. راځم ډاکټر صادق محمد منګل ورور 2328 نمره ده. دی وایي چې یو خبره ما ډیر ځوروي چې پاکستان له امریکې نه پیسې اخلي او سیمه کې پیسې ترهګري کوي، نو چین او روسیه ولې ورسره ښې اړیکې ساتي؟ پاکستان سره د سمې خپلې اړیکې بندې کړي، څه احتیاج لري ورته؟ قدرمن وروره نړیوالې اړیکې داسې نه وي چې یو مملکت که د یو بل مملکت سره اړیکې ساتي او کومک اخلي، بل مملکت دې داسې ورسره اړیکې بندې کړي. دا داسې نه کېږي. که ښه پې پوهېږي، موږ تاسو په ډېرو مسایلو پوهېږو چې د سیمې ممالک د افغانستان په هکله کوي. آیا موږ ورسره اړیکې بلکل بندولی شو؟ نه شو بندولی. ښه پوهېږو چې زموږ په خلاف کار کوي. نړۍ کې ټول همداسې دي. دا روسیه پوهېږي، چین پوهېږي چې فرضاً څه لوبه روانه ده. هغې لوبو لپاره تدابیر ګوري، خپله لوبه کوي، خو ځان نه پوهیږي چې فرضاً دفعتاً اوس چین نشي کولی پاکستان سره ټول اړیکې قطع کړي، ځکه په میلیارډونو ډالر هلته سرمایه گذاري ده، هلته پانګونه ده. نو په دې اساس باندې هلته د روابط نشي خرابولی. روسیه هم په سیمه کې استراتیژیک دغه لري، ضرورتونه لري. دا په دې رقم نه کېږي لکه دا خو د کور او د کلي قصه نه ده چې ته دفعتاً خفه شي. دا د مملکتونو نړیوال سیاست مسله ده. په ډیرو مسایلو سره پوهېږي، ځانونه نه پوهي او کار مخکې رواني. درېیمه پوښتنه د عاصم افغان ورور ده. په دې باره کې ویلي چې پاکستان نیول شوي اسیران چې اسلامي امارت د سپین بولدک او په برمل ساحه کې نیولي و د پاکستان پوځیان، او هغه پاکستان بیرته غوښتي چې د اسیران باید خوشي شي، خو په ښکاره توګه نه، په پټه توګه. نو د ډیرو دوستانو په شمول د دې عاصم افغان دی دا وایي چې اسلامي امارت ته باید دا مشوره ورکړل شي چې دا کسان په پټه ورنه کړي، دا د میډیا په مخ کې ورکړي، د نړیوال میډیا ورته راوغواړي، ټول دنیا ته وښیي چې دومره اسیران موږ نیولي و، دا ورته ورکړل، ځکه پاکستان غواړي چې د اسیران په پټه کړي او خپل ځان د شرم او د خجالت نه بچ وساتي. بل پښتنه زمونږ د ورور عبدالواحدي ده. د هند سره امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی او که په تاوان؟ یعنی زیان شته، زیانمند خو به نه وي. واحدي وروره نه، د هند سره که زموږ امنیتي تړون چې بعض خلک د امنیتي تړون نه غلط دغه اخلي چې وایي دا نظامي مداخله، امنیتي تړون نظامي مداخله نه وي. ستاسو هغه ټول استخباراتي اړیکې قوي کېږي، ستاسو امنیتي مسایل، ستاسو په حساب هغه نیازونه او ضرورتونه د سیمه کې هم د هغوی هم د ستایي دواړه په ترازو کې اچول کېږي، کتل کېږي. په دې اساس باندې د هندوستان سره کله چې متقیم تللی و او کله په افغانستان باندې چې حمله وشوه، هندوستان دا اشاره ورکړې وه چې موږ حاضر یو د امنیتي لحاظ سره تاسو سره تړون ولرو او همکاري در سره وکړو. که په دې بابت کې خبرې شوي او مخکې تلي، نو انشاءالله کوم دغه به نه وي او دا د افغانستان په ګټه دی. د پاکستان د مخنیوي لپاره دا لازمي دی. که د هندوستان سره امنیتي تړون ته امضا کېږي، که د روسیې سره کېږي، که د چین سره کېږي، که د امریکې سره، دغه کوم ستونزه نشته. امنیتي تړونونه تاسو ګورئ ټول مملکتونه یو بل سره کوي او خپل د مملکت د امنیت د تضمین لپاره د ملکونو دغه ضمانتونه ترلاسه کوي. نور محبوب ورور وایي چې ټي ټي پی او پاکستان ساختګي جنگ کوي تر څو شرایط مداخلت د امریکا ته مساعد کړي.
نه داسې نه ده وروره چې ټي ټي پی او پاکستان تاسو ګورئ چې په زرهاو انسانان د دواړو طرف نه وژل کیږي. د پاکستان د حدود ډیر کسان پکې د منځه ځي، دغه پوستې د منځه ځي، سیمې د لاسه ورکړلې. نو دا ټول ساختګي جعلي عملیاتونه یو کیږي، په یو ځای کیږي، کنټرول باندې کیږي او د هغه نه استفاده کیږي، بیا دوباره تکرار نه کیږي. فرضاً نیویارک کې د دواړه بلډینګونه چې امریکا وهل یو واقعه وکړله او بس دنیا ته بهانه ونیوله، د ترهګرۍ په بهانه راغلل. پر اوسه کال پاکستان پولیس لاین کې خپل په پولیس لاین کې چاودنه وکړله او هلته دغه د په طالبان واړوله، اپریشن دغه استحکام عزم پې شروع کړ. دا ټارګټډ یا معینه اپریشنونه کیږي، هغه بیله خبر ده، مګر په لویه پیمانه باندې چې داسې هره ورځ په 50 عملیاتونه په سلهاو تنه. ما پرون شپه تاسو یعنی د نن شپې په برنامه د نن ورځ مخکنۍ برنامه کې که وګورئ ما تاسو ویلي چې دوی کم از کم 458 کسه په تیره میاشت کې وژل شوي دي. همدارنګې په 9 اتیا عملیات شوي دي. نو دا خو ټوکې نشي کېدلی او دا دغه نه. نو په دې اساس دا پاکستان دا لوبه کوي چې امریکا د سیمې ته راشي، افغانستان ته راشي، نه چې پاکستان ته، او پیسې ترې نه واخلي. خو دا خو لوبه پاکستان کوي د پیسو لپاره، مګر هم دا د پاکستان په خیر هم نه تمامېږي، ځکه چې امریکا که سیمې ته د پاکستان په کومک سره رام شي، بیرته پاکستان وهي، افغانستان نه وهي. دا شی دی چې زه بار بار وایم، تکراروم، دا ذهن کې وساتئ. او دغه په نړیوالو مسایلو کې پیټ هیګس د امریکې د جنگ وزیر عراق ته اخطار ورکړی دی چې باید احتیاط وکړي خپل په اعمالو کې، او که چېرته احتیاط ونه کړي یو ځلې بیا د امریکا د یرغل باعث به وګرځېږي او عراق به په حساب دوباره اشغال شي. دا د نن ورځې د دغه ساعت خبرونه چې عاجله توګه مې تاسو ته وړاندې کړل. تر بلې برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.